ډاکټر محمد اشرف غني وایي نظام یوازې د خلکو د ارادې په اساس تل پاتې کیدی شي. قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني تاوتریخوالی او د عمل سختوالی په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي تاوتریخوالی او د عمل سختوالی په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی او یوازې هغه نظام چې د خلکو د ارادې په اساس منځته راغلی وي تل پاتې کیدی شي. ښاغلی غني خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان په تیرو 40 کلونو کې شاته پاتې شوی دی. دغه په خبره د ژوند، دین، مال، ټولنې منطق او دلیل څخه ساتنه د اسلام له نظره د امنیت 5 اصول دي او که چیرې امنیت او خوندیتوب د دغه اصولو په اساس رامنځته نشي د امنیت او خوندیتوب هر ډول ادعا به بې پایلې وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې سیاست او حکومتدارۍ ته هم اشاره کړې ده. نظام یوازې د خلکو د ارادې په اساس تل پاتې کیدی شي، له هغه نه بغیر ستونزې او تحریکات رامنځته کیږي. ښاغلی غني د افغانستان د خلکو ترمنځ پر ملي یووالي هم ټینګار کړی دی او ویلي دي چې یووالی باید په عمل کې رامنځته شي. دغه یووالی له مشورې پرته، له بحث پرته او له آزاد انتخاب پرته نشي رامنځته کیدلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د اسلامي نړۍ له هیوادونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره استدلال وکړي او هغوی دې متوجه کړي چې اسلام د دین اساسات او د مسلمانانو خیر په کوم لور کې دی. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.